چې معصوم صاحب کتاب باندې لیک کې ما خپل رائے ورکړې ده او هغې کې چې ما څه ویل غوښتل تقریبا ما هغې خبره بیان کړې ده او بنیادي توګه هغې کې چې ما کومه خبره کړې ده جان صاحب چې کوم څیز ته پکې اشاره وکړه پروپیګنډا نو هغې کې د فلیپ کې لغونتې اشاره هم دې طرف له ده اصل کې مسله دا ده چې ښه ادب چې کوي څه ته چې موږ ښه ادب وایو دا اعلی پروپیګنډا ده ادب د پروپیګنډې نه بغیر بل څه نه دي پروپیګنډا په کوم بنیاد باندې چې کله موږ ادب کې د ذاتیاتو نه اجتماعیت په لزو او خبره کوو او هغې باندې ښه ادب تخلیق کېږي نو دا د پروپیګنډې اعلیترین شکل وي او ناقص ادب چې کوم دی اجتماعي سطح باندې اجتماعیت په بنیاد باندې کوم ناقص ادب یا د پروپیګنډې ناقص اظهار نو ادب خپله چې کوم دی کوم څیز ته چې موږ ابلاغ وایو ابلاغ ادب چې کوم دی بنیادي طور باندې ابلاغ دی چې ابلاغ په ادب کې نی نو هغه ادب نشو که کوم څیز ته چې موږ ابلاغ وایو دغه څیز چې اجتماعیت طرف ته لړ شي نو دا بیا پروپیګنډا د خوا محسوسېږي ولې نه هغه ځکه نه محسوسېږي چې هغه دومره په ښه انداز کې دومره په پولایټ انداز کې دومره په مین انداز کې هغه خبره شوي چې مونږ د هغې تخلیقي اړخ ته لړ شو تخلیقي خوند د هغې نه لو خو دې ته زمونږ دهان نه ځي چې دې کې پرته لویه پروپیګنډا هم دې کې پرته ده لکه مثلا تاسو ته زه یو شی او بله په دې کې بنیادي مسله دا ده چې دا کوم څیز ته زمونږ ملګري عام طور باندې پروپیګنډا ویل کېږي دا اصل کې پروپیګنډا نی د دې لږه اصلاح پکار ده دې ته اصل کې سطحیت ویلی شي یعنې ته یو خبره کې هغه د ادب په خپل مهین او سپیڅلي انداز کې چې تا هغه ونه کړي نو دې نه جوړ شي سطحیت ته دې نه جوړ شي دا کوم څیز ته چې موږ پروپیګنډا وایو دا سطحیت دي ځکه چې ادب خپله ټوله پروپیګنډا ده موږ چې کومې خبرې کوو بل سره چې موږ لګیا یو خبرې کوو څه دپاره کوو ابلاغ دپاره کوو که نه نو ابلاغ ته د څه شي کې څه دپاره ته ابلاغ کې خپله خبره بل له رسې که نه پروپیګنډا څه ته وایي خپله خبره بل له رسول له وایي که نه نو ادب ټوله پروپیګنډا ده خو ناقص ادب ناقصه پروپیګنډا ښه ادب ښه پروپیګنډا او د دې ګوره تاسو له ما لکه داسې ډېر مثالونه مونږ په دې دغه کې وینو په ادب کې لکه وینو مثلا تاسو ته زه د سلیمان سلیم یو شعر تاسو ته زه ومه چې لکه هغه بهترینه پروپیګنډا ده نو مونږ باندې هغه بده نه لګي پروپیګنډا ده د راوي جلپري څه باندې نازېږي د خپله شهزاده باسم یو دی غټه پروپیګنډا تاسو معلوم کړئ یا د کلندر صاحب غالبا شعر دی خو د هغه په کتاب کې خوشتنه خو داسې یو چې د هغه دی چې عظمت ته د غیر سترګې برېښ یار پښتون دی باچاخان غوندې بدنام شي دا پروپیګنډا ده خو دا موږ باندې بده نه لګي شاید کېدای شي د دې د وجې بدل لګي چې زموږ دې سره به نظریاتي اټیچمنټ وي د چا به ورسره چې کوم دی مطلب دا دی څه قامي څه تړوني په دې بنیاد باندې لګي خو موږ باندې دا شعر بد نه لګي خراب باندې لګي خبره څه ده خبره پکې د پروپیګنډا دا مې جان استاد دی خبرې پورې وکړه چې دې کې لکه ما د پروپیګنډې شعرونه ولیدل نو دی چې کوم شعرونه لیدلي وي پروپیګنډې اصل کې هغه به سطحي شعرونه وي سطحي شعرونه د دې لپاره د سطحیت اصطلاح لا باقي عمومیت او عوامیت په دې دواړو ما دې ته اشاره کړې دی فلیپ کې که تاسو وګورئ نو دې کې عمومیت هم شته عوامیت هم شته عوامیت هغه شی دی چې بیا یو بدنامه زمانه اصطلاح د پاپولیزم چې ورته وایي دا عوامیت دی پاپولیزم څه شی دی عوامیت دی که نه اوس دا اصطلاح موږ له بیا د سیاست له غاړې راغلې ده پاپولیزم نو ادب کې چې موږ دا استعمالوم باندې دا بده لګي موږ وو چې فلانې پاپولیزم په روان دی موږ باندې دا بده لګي حالانکه پاپولیزم یا عوامیت داسې شی دی چې ته د عوامو د نفسیاتو د هغوی د رجحاناتو د تصوراتو د فکر خبره کې نو د دنیا کم نکات داسې دی چې هغه دا وایي چې د عوامو خبره په ادب کې کول چې کوم دی دا غلطه خبره ده یا ناقصه خبره ده هېڅوک داسې نشته ماله خو څوک نه ښکاري خبره بیا هغه ځای ته راشي چې په کوم انداز کې ته کې کوم اسلوب کې په کومه طریقه باندې کې نو هغې ته بیا خبره راځي نو خبره بیا راځي د پاپولیزم نه د عوامیت نه به خبره بیا سطحیت ته ځي دا پاپولیزم هم مونږ ډېر زیات غلط استعمالوو دا ټکي مونږ ډېر غلط استعمالوو دا هم چې کوم دی یو منفي ټکی نه دی مونږ یې منفي انداز کې استعمالوو نو داسې ډېر بنیادي تصورات دي زموږ ادب کې هغه استعمالیږي چې هغه ټیک نه دي کې د فلیپ کې ما بیا د
دغه د عوامیت عمومیت خبره مې کړې ده. بیا عوامیت دا دی چې دا بیا ته په کم قسم د دې خپل بیا ځان له دوه قسمونه دي چې لکه یو ته په تخصیص سره خبره کوي، یو عمومیت سره خبره کوي. عمومیت دا دی چې ټول خلک به خبرې کوي ته هغسې خبره وکړي. تخصیص سره دا دی چې ته یو خاص ډلې یا د ټولي خبره وکړي، او عمومیت دا دی چې ته د ټولو لس خبره وکړي، غیر طبقاتي خبره وکړي. نو دې کې بیا ځان له نورې کیسې او دغه پیدې کې راوځي. نو زه به دا وایم چې معصوم صاحب چې کوم دی هغه خو بس دا دی چې لکه یو ساده باده شاعر دی، خو دغه نه دی، بې فکره نه دی، بې غوره نه دی، او هغه چې کوم سوچ کوي نو د یو قامي او وطني چوکاټ کې دننه کوي، او د هغې تناظر کې د هغه چې کوم دی هغه تخلیقي واردات یا چې کوم دی هغه شعري تجربه چې کوم دی هغه اړوندې کوي. او ځکه هغه خبرې چې کوم دی نو هغه مونږ باندې داسې لګي چې مونږ لکه هغې سره واقف شو، مونږ باندې ښې لګي، بلې نه لګي. نو زه یې ستاینه کوم. ډېره مننه.